دا د خوست ولایت ملکی تخصصي روغتون ده. د یاد ولایت عامه روغتیا ریاست مسؤلین په وینا په تیر یو میاشت کې شاوخوا 900 د نری رنځ یا تبرکلوز ناروغي مثبت پیښې ثبت کړي چې د تیر میاشتو په پرتله پکې زیاتوالی راغلی. دوی زیاتوي چې اوس مهال د یاد ولایت ولایتي روغتون په مجهزو طبي ماشینونو سمبال ده او د ناروغانو درملنه کې پر وخت لري ګټه پورته کیږي چې تر زیاته بریدي په نری رنځ د اخته ناروغانو درملنه یې پرې کړي او کوښښ کوي چې د ناروغانو درملنه په ښه شان سره ترسره کړي تر څو ارقام صفر ته راښکته شي. په تیره میاشت کې تقریبا د تبرکلوز معاینات هغه پیښې چې مثبت ثبت شوي دي د 900 په شاوخوا کې موږ ته ارقام په لاس باندې راغلي دي. خوست ته ډېره پرمختللې ټکنالوژي په دې اړوند باندې رارسېدلې ده. مخکې به د دې شي دومره عام تشخیص نه کېده. اوس د تبرکلوز په رابطه باندې موږ سره جن ایکسپرټ ماشینونه راغلي دي. مخکې جن ایکسپرټ ماشینونه د زون په سطحه باندې نه وو. په نری رنځ ناروغي اخته کسان او د ناروغانو په وازان د ناروغانو درملنه کې د ملکی روغتون د فعالیتونو ستاینه کوي او وايي چې دلته ناروغانو ته پر وخت هر څه رسیږي. ولې د ناروغانو ډیروالي لوجې بستر خونې کمی دي چې باید مسؤل کسانو ته پوره توجه وکړي. والله ناروغان خو بالکل د فهمي مریض چې کله ډاکټرونه ولې بالکل به خط انتخاب سره هغه کا داخل کوي چې بالکل دا صحیح مریض دا دلته باید دوی وشي په ترتیب. ډاکټرونه څلوري ساعته او ته ویل دي چې د شپې د ورځې ته ویل چې کیمه دوی کې ننګټیاوي هغه بدیانه او تر وبسي او تر خالي چې دلته شپخانه کې دوی سره کیمه وی هغه بل تر کوي. زیات چې به شي دي زیات مشکل دي. اینه بس دومره زیات شوی دا چې بيخي هر سړی د شوخین کې چې مو مرتي بيدو یو پلورتي بيدای زنګړې لحاظ دي د مریضي دي وکو ځانګړي توجه وته او کومه سي د مخنیوي وشي ډیر شي د وای په سټلول شي د مریضي. بل لور ته د خوست ملکی روغتون روغتیا پالان د خلکو لوري په صحیح شکل د حفظ الصحې نه مراتول له ساري ناروغي څخه ځانونه نه ساتل او د روغتیا پالانو هدایت مطابق پر وخت او سمې طریقې سره د درملو نه استفاده کول د یادې ناروغي د زیاتوالي لوی لاملونه یادوي. همدارنګه ډاکټران له نری رنځ ناروغي څخه د ځان ساتلو په حق لا پر خلکو غږ کوي چې د پیښې د زیاتېدو یو علت هم ده چې موږ خلک سره په یو ځای اوسېږي، یو ځای خوراک کوي او یو ځای د ګډوډ لري. نو دا ناروغي چې د مختلفو لارو هم د کېدای شي د ککړو لاسونو یا د ترنجي او ټوخي له لارې یو بل ته نقل شي. کوم ځای کې چې خوراک کوي بیا کسانو ته جدا شي او دې نه مبره حفظ الصحه ته باید ډېره توجه وکړي، لاسونو مینځل او داسې نور. حتی که څوک یو ترنجای یا ټوخی کوي باید ماسک وچوي تر څو چې د ناروغي یو بل ته نقل شي. باید یاد شي چې د خوست ولایت ملکی تخصصي روغتون مسؤلین په وینا په یاد روغتون کې نه یوازې د دغه ولایت د ناروغانو درملنه کیږي بلکې د همجوار ولایتونو څخه هم ناروغان ورته د درملنې لپاره راځي.